السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على محمد المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم كاللؤلؤ والمرجان. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا كما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا إليها. رواه الطبراني. او كما قال صلى الله عليه وسلم. زما انتهایی معزز محترم و مکرم د الله پاک په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې الحمدلله الله پاک موږ تاسو سره نصیب کړی دی، هغه نعمت د ایمان دی، د اسلام دی، د هدایت دی. ټول وای الحمد. هر کله چې دا لوی نعمت الله پاک موږ تاسو سره نصیب کړی، او زموږ تاسو دوه ذمہواری دي. یو ذمہواری مو دا ده چې د خپل ایمان حفاظت وکړو، په هیڅ صورت کې به د ایمان نه تیریږو نه. دویمه دا ده چې په خپل ایمان کې به قوت او طاقت پیدا کوو چې کامل ایمان موږ تاسو ته نصیب شي. نوري ایمان، هغه رڼا د ایمان موږ تاسو ته نصیب شي. د صحابه کرامو ایمان معیاري ایمان دیو جن الله پاک فرمایي: آمنو کما آمن الناس. داسې مؤمنان شئ څنګه مؤمنان چې صحابه کرامو ایمان معیاري و. الله پاک فرمایي: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که دا عام خلق ایمان راوړي په شان د ایمان د صحابه کرامو، نو فقد اهتدوا، بشک دوی به په هدایت باندې.